الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې و چې ابو سفیان یو څو خبره وکړي، ایا محمد تاسو کې ژوند دی؟ د الله نبی د ملګرو له ویلې جواب مو ورکوي. به ویلې چې ابو بکر ابن ابي قحافه مو ژوند دی، به ویلې جواب مو ورکوي. عمر در کې ژوند دی نو عمر رضی الله عنه غیر اختیاري ویلې چې محمد صلی الله علیه وسلم ژوند دی، ابو بکر هم ژوند دی، عمر هم ژوند دی، سره خفغان د پر الله پر خود لري. به ویلې چې اولو حبل د دوی یو بوتو دغه په نامه باندې دوی نظرانی قرباني کولې وغه وچت توحید لاړو. د الله نبی د ملګرو له ویلې جواب ورکړي چې الله اعلی واجل، زمونږ الله ډېر لوی دی، هغه وچت. یو بل आवाज وکړي لن العزا ولا عزا لكم، زمونږ عزا ابيو پیرشتا او استاد دانشتا. رسول الله ملګرو ویلې لن المولا ولا مولا لكم، زمونږ مولا شتا او استاد شته نه. به ویلې زمونږ سره د مړي برابر دي. هغه په دې طریقه باندې چې هغه کسان زمونږ مړونو اویم بتاسو کې اوجل. عمر رضی الله عنه ورته ویل چې د الله دشمنه دروغ دی ویلې قتلانا فی الجنه، زمون شهیدان لاړه جنت له اوساسو خلق هغه جهنم کې پراته دي. دین اوري ابو سفیان به یو بل خبره وکړه، وستجدون نظر د چې تاسو به خپل مړي مندکه هغه به ټول مسلشي وي، وګونه او پوزي دبته کټ. ما ورته امر نه کړی، خو یاد ساتي زګره په خپم نه يم. د چې غرور خبره وکړه. ورو صبر ان شاء الله دې صحابه په خپل الله له ویلو چې الله مونږه صبر دې باندې مسلک او ټوټم کا. عمر رضی الله عنه ویل چې نږدې شاغور د خپل راغه ورته ویل چې رښتیا وایي محمد ژوند دی کوم مړ دی ژوند دی، قسم په الله چې وسم څه خبره اوري. وستاره خبره تصدیق وکوم. روان کال بدر کې به زموږ مقابله ده. دا لاړه رسول الله ضربه خړلې ویلي وګ باندې مخ باندې تندي باندې او غفونو باندې هغه موږ پناستو کې ټول ملګرو مو کی. سهل ابن حنیف فرمایي قسم په الله چې محمد رسول الله دا زخم چې منزل او څنګه منزل ټول مال معلوم هغه دا چې علي سي په اوباش ولي، فاطمه الزهرا منزل او محمد ابن مسلمه اوبر وړي هغه رسول الله وسکلي او ډېر دعاګانې مرته وکړي. زخم په بندیدونه اخر په ځکه وسوسه د قیره راوخصو رسول الله به زخم کې ورکی خو دا الله جوړ کی. د الله نبی به ملګرو لوي چې داخله تعقیب کې پوخانو سوارو کده په اصول باندې کې چرته پوخانو سواری داخله کې ذمہ کېلو کې په اصول باندې سواری اراده د مقابله لري چې میدان لوروزو او ډېر نشه خبره وکړه. زموږ محمد رسول الله ډېر غیرتی انسانو وی قسم په الله که داخله چرته په مدینه باندې اراده د حمله ولري نو سره فیصله کوم. معنا دا چې دا ټول ځن په وژنم سره د ملګرو یې دی وژنم. سعد شبی علی سے برده یا رسول الله بوکانو باندې سوارو شو لاړل. قران کې الله دا تصویر ذکر کړی دی. پنځمه طریقه دا الله نبی دې ملګرو لوي ورزي چې ګورو دا زخمان زید بن ثابت لوي سعد بن ربيع او قومندان دي د انصار هغه ور چرته وپروت شهید به یو کې زخمی کله چې سعد سے برغه زید بن ثابت سعد بن ربيع له در انصار قومندانو تقریبا اوې مرمۍ لګیدلې اوې غش ویل محمد صلی الله علیه وسلم په باندې سلام یو دغه نور سوي څه حال لري ورته ویل زیاده قسم په الله چې د وحد غرنه مال د جنت بوی راشي او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې سلام وي او زما ملګرو له زما ګروپ لا عذر لكم عند الله يوم القيامه، قیامت په ورځ به الله په وړاندې عذر ذکر نه هیڅ پیش نه کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم ګوره دغه خدمت مونږ کی او یې سره به شي. وسيرم رضی الله عنه چې هغه عمرو ابن اثبت دا غنمو اغم شهید شو. رسول الله فرمایي جنت کې ده. قزمان په نامه باندې یو بل شړیو چې هغه د الله لپاره جنگیدل نه هغه ډیر جنگونه وکړه، تقریبا وته کسانو دشمنان او وجل او اخر کې دومره درد په سخ راغی چې د تورې د خپل خېټه د برابر کړ ځان په وشلو لاړو. دا په بل تر باندې ځکه د الله د رضا لپاره جنگ ډېر مهم دی. جهاد مخرب په نامه باندې يهوديو اغا د رسول الله په تایید کې راغی دی ویلو چې زما د عمل د محمد څنګه تقسیمه یې چې تقسیم کې دم به مړ شو. رسول الله دومره ویلو چې لکه دا په يهودي کې غوړه دی، نور د مسلمانانو حکم په نو کړی. د مسلمانانو د قبرستانو جدا په بلځه کې دفن کې به الته وې شي. دین ورسره به شهیدانو مسله وا ټول ملګری شهیدان مسلشي وو. شوار حضرت رضی الله عنه چې هغه پلار د دشمنانو سره ابو عامر الفاسق د دشمنانو ویل کې چیرته موږ د مسلک او اسنه د پلار خپنش وجل ودا د میدان په طرف باندې پروت رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نو وبس چې د اهل نه تاسو کې ودا ولی وزما سره هم بستر یو کړو به غسل ونه کې میدان لاړو. په قسم بالله چې ملائکه غسل ورکی غسیل الملائکه. بعد دغه ملګرو به ویلي
هغه کې دا مسلم راوته چې زنانه په حالت د هیڅ کې نفاس کې یدي حالت کې شهید سړی شهید شو هغه به امده دفن کیږي دوی باندې جنازه به څنګه راو څنګه نه افضل طریقه ده رسول الله کړی د لسلاس کسان راوصل او د حمزه رضی الله عنه سره کې خودل به جنازه په کوله وی جامع ورنمو با سید ویني ورنمو مینځي اضافه کپڑے ته لری کې دا قبرونه ورته پراخه کوي جوړه کې کیسه کې دوه درې کسان کې خودل چې کم سره په قران باندې زید کوي دوه غل حد کې مخ لکړه حمزه عبد الله بن جهش په یو قبر کې خود عبد الله او عمرو بن جمعه په بل قبر کې خودل به جنازه په وکړه حمزه بن ډېر خفه مو عبد الله بن مسعود فرمایي ډېر انتهایی زیات خفه چې موږ رسول الله بل وخت کې دومره خفه نه ولیدلې جنازه شکل په کوله وې دومره درمن شو شکړی کې به سره شو کړ خلک وې غیر اختیاري ته اوازونه و در خپل مبارک نه د حمزه په شهادت او دغه نور سبه خبر رضی الله وسلم ذکر کړ چې غم شړل کفن ورته راغی ګوره مصعب بن عمر او حمزه د شلاړ زمالم کفن راوړو عبدالرحمن رجمات پرې خودو نن درس کې دا مسله ده شهیدان شکل دفن شو او زخمین علاج د ورول شو رسول الله خپل ټول ملګری راجمع کړ سب بندي وکړه سفنه جوړ کړ خپل ته مخکې شو لکه سړی چې جمع مخې لکېږي او ډیره وګړه دعا وکړه لسنه به اوچت کړی و او اجتماعي دعا وکړه امین په ویل شو د ملګرو نه ظاهر د حدیث معلومي کی دلیل له بده چې استسقا کې رسول الله لسنه اوچت کړی دي او دغه وخت کې مجاهدین چې کله بجنګ باندې ورځي او دعا وکړه لسنه اوچت کړي به بس ممانعت نه چې کوم ځای کې رسول الله اوچت کړی دي الته اوچت ول په کار دی چې کوم ځای کې رسول الله اوچت کړی دي الته اوچت ول نه دي په کار پرې خبره باندې سره ځم په ول په کار دي او حتی در دې حدیث استسقا کې دا راځي رسول الله دومره لسنه اوچت کړه حتی یورا سجدا د تخرګوس پینواله مریدل شي باران له سخت ضرورت او ډېر دعاګانې وکړې او دعا دار اجمالی اللهم لك الحمد كله الله تعالی ټول حمد لري زخمی نبی دی په وګ باندې لګیدلې په سر لګیدلې دي ملګری زخمین دی بیا کسان شهیدان دي ورس ان شاء الله به حساب خبره کوو نو د چې هغه امام الانبیاء دی او هغه مجاهد نبی دی او هغه زخمی نبی دی او د زمکه په سر باندې بهترین اولیاء دغه سره باندې دسته کړي دا چې دعا غواړي نو څه دعا به الله تعالی ټول حمد لري اللهم لا قاذب لما بسطت الله نشته بندون کې غسل جتا فراخه کی ولا مفسد له نشته بند فراخون کې کوم شته بند کی اللهم يلا هدایت کون کې نشته هغه چاله چې تشاله گمراهي کی ولا مذل گمراه کون کې نشته لمن هدایت چاله چې هدایت وکي اللهم لا مانع لما اعطيت الله من کون کې نشته غسل چې تشاله شی ورکی ولا موت لما منعت ورکون کې نشته غسل چې منکه الله نږدې کون کې نشته هغه سره چې ته لري کې او لري کون کې نشته هغه شان چې ته نږدې کې اللهم انزل رو من باندې برکتنا وفضلك وصفزنا ورحمتك رحمتنا او رزق اللهم اني اسالك الله سبحانه سوالكم النعيم المقيم اقنيمتنا شيغا مشدي الذي لا يحول ولا يزول شيغا غرجنا او غزل لكيغنا اللهم يلا د ایمان منګله محبوب کو زموږ لرونو کې ځای ورکا د کفر منګله بد کو زنن ته تور ک لری کا الله منګ ژوندۍ ساته مسلمانان او مړم ک مسلمانان اللهم عذب الكفر الله کافرون العذاب ورکا الذين يكذبون رسولك اغه انسانان چې صادر رسول تکذیب کوي ويسدون عن سبيلك او صاد لارنه خلق منه کوي اللهم قاتل الكفر الله کافرون وجنا شيغه لکتاب اله الحق اې د حق اله دا دعا وکړه او کما قال عليه الصلاه والسلام ډیره د دعا مزیداره د رسول الله په دعا کې دا کارو چې هغه الفاظ مختصر ولیکن معنا ډیره قوي و جوړو به پرتاوه دا دعا چې کله وشو نور شي منظم را روان شو ملګری وسره رسول الله ټول تربيت په دې صفونه کې د اسمو وسوسه ودرېدل معنا دا چې دین د اسلام ګره ټول په نظم باندې بنا دي جخ ودرېدل او کلک اول څه پورا کول به بل ورتل منځ کې پروژه دا کولواله نه پرې خودل ځکه دې کې رسول الله فرمایي شیطان سره راځنه نکی امام بخاری سے خپل صحیح سلام نمبر صفحه د کی طرف لا روایت د نعمان ابن بشیر راوړی دی چې باب ازاک الكعب بالكعب باب ثابت ده په بیان د دې کې چې د خنګره به د خنګری سره لګي اوګي سره رسول الله دا نظم موږ لګوره به مانځه کې مخودو او روان شو دغه څه خبره مخه لراله زنانه د رسول الله استقبالیه وکړه او زموږ د محمد رسول الله سره نشمینه وکړه هغه څنګه مجاهدینو خو په دې میدان د جنگ کې کړي و په دې طریقه باندې انس بن نصر ویلې وی قسم په الله چې د هغه د غر نه مال د جنت بوی راځي تقریبا اته مرمۍ دا ولګي چې هم نه پیژندو خور را لغې پیژندو چې اسما روړ دی دغه ته معلوم شي
او سعد بن ربيع اوی مرمي دوه خړی دم به شهید او سره رضی الله عنه قرباني ورکړه غم شهید طلحه بن عبید الله هغه تقریبا 9 مرمي دا ولګیدو دا دوه ګوتې ملاړي زخمی شو دومره سخت زخمی شو چې پرې وته رسول الله ملګرو لوي لوي دونکم اخاکم دخل ورونی سي او دې څنګه لری کوي سخت زخمی دی دا سعد رضی الله عنه هغه سخت قرباني ورکړه علي شبیر سخت قرباني ورکړې و فاطمه الزهرا محمد رسول الله دا زخم منزلو علي شبیر باندې وبره چولې محمد ابن مسلمه منډه منډه باندې لاړو قرباني دا او به ورته راوړلې مالک ابن سنان چې ابو سعید خدری رضی الله عنه پلارو هغه رسول الله دا زخم پاکولو داخلي دی وین نډه کښوا ورته چې مچ توکا حدیث کې راځي و عیسی هغه وسکلي تورې تیرې کړې دومره محبت د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا وینه مشکله د الله نبی ورته ویلې وستا بدن د جهنم پور باندې حرام ځکه د رسول الله بدن چې چا سره ولګيږي هغه د جهنم پور باندې حرام داغه د بدن نه به باج علماء د ذکر کړي چې د رسول الله غائط او بو د قشن دم پاک دي یو قول علماء دا دی لیکن دا کمزور دی صرف وینه وغیرہ دا شیونه پاک دي امام سیوطی خصائص کبرا کې لیکي او قضایه شفا کې لیکي چې د رسول الله مواد فاضله دا لاندې زمکه راخل وینه وغیرہ دا پاک یو درو صحابه کرامو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام وینه اسکل لا یو به مالک ابن سنان چې محبت د وجنه د ځخه پاکو د خپل د وینه ډکه شونه ایسه و اسکل دویم عبد الله ابن زبیر هغه رسول الله کله خر ولګونه به د وینه ور کړو دا وېسه شرط باري او غرزه ودا چې کې څوک ونه ګوري هغه چې بار لاړو نه ایسه په سر راوړل ولټولې تیر کړه سلمان رضی الله عنه راغی ویل یا رسول الله دغه وینه وسکلستا هغه ته پوښتنه کې دا ولی وېتا مال د شي کې تویل د شي کې وګورځو چې څوک ونه ګوري وېدا قسمه خېټه وجه چې څوک ګوري د الله نبی ورته ویل وساله بدن ګور جهنم پور باندې حرام سفینه رضی الله عنه یو بل صحابي وخت اسکلی و ابن حزم دا خبره ذکر کړی دا ودینه معلومه شو چې ابو بکر او عمر باندې رسول الله به بینه اوچته دي وجه دا چې رسول الله بدن دغه سره ټچ شوی دی خدای د شخصي رائے ده دلیل کې استدلال کې دا خبره ذکر کړي وې د الله نبی چې په کوم ځای کې وشيږي او به بین الته ابو بکر او عمر نه وشيږي خو لیکن ډیر کارته وسړی بنگله جوړ کې الته خادم وشيږي لیکن عزتمن ملما به شراشي دغه عزت په خپل ځای د خادم په خپل ابو بکر دی عمر دی دا زمون مشران دي رسول الله نور صد ویم داغه نور صد رسول الله به نور صحابه کرام دا دی دا شخصي رائے ابن حزم چې کړي دا وې مالک ابن سلام ګوره دا وینه وسکل ابو عبیده ابن جراح د خپل غاکونه وېسته کړه رسول مات شو بیره بل کړه رسول دا مات شو او ابو د جنت خپل بدن د شي ګرځول او لکه فسوار جلده کجلد القنفس تب دا ګمان کو لکه د شکون د سرمن دا ګورم نو تاسو په خله باندې یادو د مرګ زمره قرباني ورکړي دي عبد الله رضی الله عنه شهید عبد الله بن ابي بن سلول ویل او چې ګوره د محمد رسول الله تایید وکا وینا موږ په جنگ باندې نه پويږو دفاع وکړو موږ په جنگ نه پويږو سبا دا شهید حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وي ارچا سره رب العالمین ملاویږي د فردین اخوا عبد الله صاحب سره بر راس خبره وکړي دومره بختور صحابي خپل بچي دا توسیم کړو چې دا قرآن دې پاتې شو نه ها دې به کړه تربيت کوي او ما باندې دې يهودو قرض ادا به ادا کی سعد بن ابي وقاص او عبد الله بن جحش دعاګانې کولې سعد صاحب دعا وکړه وی ویلې یالله بل په امین ویلې وېد شو سخدریس کافر زما سره مخامخ کا شغړ قوي کافر او ډېر زورور چې جنگ سره وکما زما مقابله وکي وخت کې ایسه مردار کړ عبد الله بن جحش ورته ویلې امین عبد الله بن جحش به کله دعا کوله د رسول الله د ترور زو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ماماز ویلې وی ویلې یالله سبب دې جنگ کې مې د شي قوي کافر سره مخامخ کا چې ډېر قوي مقابله وسره وکم واخر هغه ما وجني او زما د غوګونم کټ کې او زما د پوزم کټ کې او زما د سترګې مباشي او د خېټه مې شریک که قیامت کې سبب سم خلا ودرېګم او تاسو مانه ته پوښتنه چې عبد الله زما په دین تاسو قرباني ورکړې دا وسه ورته ان شاء الله سترګې مې مو وتلې غوګونه مې پرېښوا پوزم مې پرېښوا شونډې مې پرېښوي او خېټه مې شریښوا دغه شان حمزه رضی الله عنه شوی سبا چې کله جنگ شروع شو اما که کار وش سعد بن ابي وقاص یو کافر سره لاندې وته هغه ډېر سخت ولي څنګه مردار کې د پیغازي شو عبد الله بن جحش د قوي کافر سره واوختو چې سخت مقابله وکړه د مقابلین اوري سره راخېټه د سری کړه واسترګې ته ویسي غوګونه ته کټ کړه پوجته لری کړه دي صحابه کرامو دا دعاګانې کړې وې څنګه الله ورته اجابت کړې ونه ځکه دوی په دې احد کې اکثر ملګری مسله کړه عائشہ رضی الله عنها قرباني کړې و هغه ورته رااله شهیدان له وبور کولې ام ایمن دا به شهید شوه
حبان ابن عريكه وجلا دقش بيديو سعد رضي الله عنه وجلو حبيبه ورتراله سليم راله دوی اوبر اورلې زنانو قرباني ورکړو نارینه وی تر دې پوری نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله راتلو نو زنانه خبرې شوې چې د الله نبی چې ویلو شیطان د आवाज هم ګډ کړو چې انا ان محمدن قد قتل محمد شیش علیه السلام او د رسول الله مرګ چې مرګ چې هغه په ټوله دنیا باندې و وی دی وخت کې د رسول الله ترور سفیر رضی الله عنه رااله صاحب خو بریدا وکړه چې غراله د الله نبی د خپل ترور ویلې زبیر صاحب له مور دراله لکه مخې له ودرګه درنه شي اجرکه حمزه ولید د خپل اورور ډېر به صبرې وته وشي او زمونږ الله به خپنی شي زبیر رضی الله په منډه ورغه د سفر رضی الله عنه مخې نه غودرېدو و مور مزه هغه ډېر عبقری زنانه و چې په دې سینه کې کله په بوکس باندې وله نوړاندې لري ورزو وی ویل چې رسول الله په تا باندې قص کړي چې مرزه وی الله نبی منه کړم وی او ودرې ځې پسې دورو خیر زنانه وی چې رسول الله ویل ودرېګه به زه ودرېګم عمر رضی الله عنه دا عادت چې شابه ورته قران پیش کینو به اخو قدم نقص زې پسې ودرېدو وی ورشه الله نبی له وای چې زما ورور شي ویل به مستشویر د سادرې میرا وړي دي رسول الله ورته چې وسره پرېدا کله چې د خپل ورور د حمزه سره دغه نه وګونه کټو سترګې ته استری شوی وي پوزه ته کټوا شونډه ته کټوي خاص اندام ته کټو او ځلم ته استری شوی فاسترجعت انا لله وانا الیه راجعون ویل زب صبر کوم د الله دربار کې صدرونه ورسره مصعب بن عمر خو کې برود رسول الله قران دجی وکړه د نشنا نبی دی په دغه حالات کې چې دومره سخت غم چې دوه کله د هغه سترګو وخت کې عبد الله ابن مسعود فرمایي دومره خپاو چې چرته خپه شوی نه و خو به قران دجی وکړه د مرګ د خوشالۍ لپاره غټ صدر د مصعب ورشید او وړو کې صدر هغه د حمزه ویل یا رسول الله کدا سره چرته پټو خپې پاتې کیږي او خپې پټو سره وي غوته به راس او د سره د پټ کې وجلو علی رجله الاشخر او په خور د سرګړه خیر دا واشوي د خپل ته لریش دی ویلې لولا یا لولم وې کچرته دا صفیخه بکیدل نه قسم په الله چې د حمزه مانه دفن کولو پرې خولې په دې میدان کې حتی تقله العافيه چې دا لیوان راغلی وي او د خړلې وي کبورزه قیامت چرته د الله په مخ کې دوی د دین سنت الله رښتلې وي او به مې رب العالمین له ویلې چې ایز ماره بس په دین باندې ما قرباني ورکړه غاکونه او دا شونډه او دا سر او تندې او وګي دا مې به زخمین شو ملګری مې به شهیدان شو د خپل تر مې د اندازه باندې راغی چې د ملګرو ټک ټک کې دي چې دشمنانو او حتی به حیوانات وخړو خو لیکن په قدر چې دا زنانه به خفشي د مجبوریت د وجه نه مې استا دا دفن کوم په خپل ورکته شو عبد الله ابن جحش د ماماس به خوريو د جنازه کې خودو اذن ورسه وبل زنانه له حمنه بنت جحش دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ترور لوروا کینه مو هغه چې کله دا غیر شی ویلې ته خبره نه وي نه رسول الله شي شي ویلې په منډه باندې رااله چې کله رااله نو خلکو ورته ویلې وی ورور دي شي شو فاسترجعت ویلې انا لله وانا الیه راجعون عبد الله ابن جحش به ورته ویلې ماما دي شي شو حمزه فاسترجعت ویلې انا لله وانا الیه راجعون به ورته ویلې مصعب بن عمر خاوند دي شي شو نو حدیث کې راځي ویل شي چې اواله ولو ولد او وګر چې دم شي د الله نبی د ملګرو له ویلې زنانه پر خپل خاون باندې څه ګمانې د زنانه د خاون د کله په وړاندې سور اوچت مقامي تاسو ورته ویل چې ورور دي شهید شوی صرف ویل ان لله وانا الیه راجعون به مرته ویل چې ماما دي شهید شو حمزه صاحب و ان لله وانا الیه راجعون خو کله خبره شو چې مصعب بن عمر شهید شو ویل چې چغي والی ذکر ار زنانه د خپل خاون ورته غرغو نکاري وی په دې وخت کې بل زنانه د بنی دینارونه هغه د خبره شوی چې محمد صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی په منډه باندې هغه مراله ودا چې کله لاله خلکو ورته ویلې ورور دي شهید شو و انا لله وانا الیه راجعون به ورته ویل خاوند دي شهید شو به انا لله وانا الیه راجعون و پلار دي شهید شو انا لله وانا الیه راجعون دا جنازه روانه وي دفن شوی وی ویل چې محمد رسول الله څنګه دی وی ویل چې هغه جوړ دی وی الله نبی باندې ملګرو کې روانو دله شوی ویلې د بنی دینار د زنانه له ته خبره نه وینا وی هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی الله رضی روان دی وی اخوان ورته لاله مشر زنانه ورته ویلې کله مصیبت یا رسول الله ټول مصیبتونه واړه دي چې کله تجوان دی ته ژوند دی کدا ټول مجاهدین شرط شهیدان شي
کزما دا ورورم شهید شو کزما را پلارم شهید شو کزما را خوندم شهید شو خو چې تشوند دی سترګم در باندې خو شو چې کله مولې دی دومره نشه محبت کله چې دا محبت د چا سره دی له ویل شي محبت شرعي او طبيعي دواړه پکې رااله خپل خاوند ته دیاده وته او خپل ورور ته دیاده وته او پلار ته دیاده وته محمد رسول الله سره غمو دغه محبت شکل انسان د رسول الله صلی الله علیه الله به عبادت خوندم برابر کی دا په توحید باندې برابرېږي خلکو له شکایت نه کوي رسول الله بدر چانه محترم غني رضیت بالله ربا دا دعاګانې وکړي پر دې سره نه نظر بند کړي توحید عقیده به ولري د الله دشمنانو سره ورانه وکړي وکړه چې دا محبت به ښکارا کې رسول الله په وخت باندې ناشته لاندې سعد ابن معاذ روان دي رسول الله دوی کې د محارني ولي د سعد مور راغله وې دی ورته ویلي سعد ابن معاذ رسول الله وی یا رسول الله هذه امي مور مې راغله ودا مې مور ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام سلام نو ورته ویلي مرحبا بك بخير را بخير تعزیه ورته وکړه ځکه دې ورور شي عمرو ابن معاذ دې بچي شي د رسول الله تعزیه نشه تعزیه وګوره په جنازه کې مکړی دا په دلاره باندې مکړی دا د قشن په قبرستان کې مشوي دا د شي معلومه مسله نه و چې سړی اوسو خپلوانې مړ شو بس په وجه کې به دیره کې کټونه خودلې وي ولته بخاری شپ نشو هغه به ختمه صورتونه وایو خلک الله توشت کې او دعا به وکاو دا به وکاو دا د اصلي طریقې دي تقله ویل شي بدعت د زمون بدن کې چې کوم شي نه هغه دا مسله ده ګوره د الله نبی ورته په دلاره لاره باندې تعزیه وکړه وی ویل شي الله دا شهادت قبول کړي والله تعالی اجر درکې سره به غم کې مشرکان یو او به ورته ویل شي خوشاله شه او زیره ورکه دی مدینه والا له چې زمون شهیدان رب العالمین ټول جنت کې راجمع کړه دوه شهیدان او بدر کې کوم شي و نور شهیدان چې کله وشي زمون اوسه مخه دغه مبارک ډانچه پرته او جنازه په کوو د قبر کې دفن کوو قسم په الله چې رسول الله د قول مطابق متصل دغه روح محمد رسول الله خواله ورشي ابو بکر خواله عمر خواله معاویه خالد ابن ولید لا حمزه لا د احد شهیدان چې د څومره شهیدان د مسلمانانو کې زمون مخه د پرتی بدنني ارواح التورشده به دنیا نشرات لې اې دی وجنه فتاوا بزازیات ترخانه کې د لیکي چې کم سړی د عقیده لري چې د دې شهیدانو د دې بزرګانو ارواح دنیا لراځي وي دا سړی په قران باندې کافر دی دا بسلاړ بینه لري چې لکه د جمعې پښپ باندې راځي په دې بلې ناشوي خیراتو کې به ختمي کې ودا ودا خبره چې د سات چې مور اورید نو ویلي یا رسول الله به خو جړه په کار نه ده به ولې مونږ جاړو چې زمون شهیدان ټول هغه سره لاړل جړه په کار نه خو ویل رسول الله خبره ته کوم وی کا ودا کوم وارثان چې ورسره پای دي زونه درد کې دوله خلک دعا وغواړه طبعا سړی په فراق باندې خپکیږي د ملګری دعای ورته وکړه یا الله ودا زړه د غم نه فارغ کا الله دې مصیبت پټې شو ورته او یې زما رب دې خلکو له خوشالي ورکا د درې دعاګانې ورته وکړي چې دا مسله کله وشوه د یک شنبه ورځ رسول الله راغی وی شکل دا راغی کو مدینه منورې لا 3 میله اندازه تقریبا 3 کیلو متر مسافه د راتله نو د خپل تورې راوخه فاطمه زهرا له ورکړه ورته ویل لوري د ومنځه او دې تورې ما سره ډېر رښتیا وکړه لکه باندې سړی وې دې اصلي ما سره ډېر وفا وکړه د سختو کافرانو مقابله وکړو سختي تورې وی جواب کړي علي شه ورته ویل فاطمه لا وېزما د تورې ومنځه د دشمنانو دی وینو نه او دې تورې ما سره ډېر رښتیا والے وکړي د وفا تورې ده وې چې دا خبره ورته وکړه رسول الله ویلي علي شه الله وتا خو علي شه ډېر سخت جګړه وکړه خو ګورې واځه تا جګړه نه کړې سهل ابن حنیف هم سخت جګړه وکړه ابو دجانم ډېر سخت جګړه وکړه دې خبره دا موږ معلومه شو چې د باز ملګرو توصیف وکړ دی مجاهدین دعاتی او د دین کار کې اگر کغول الله اجر ورکړي خو ته توصیف کولې شي علي شه ابن ابو دجانم ور سخت جنگ وکړي سخت مقابله وکړه و یقیني کعب سے فرمایي شو کافر د خپل ملګرو لوري چې نو محمد رنه بج نشي او دانی شو دا ویو سړی مولید د مجاهدینو په سب کې وزل شي اطراف لوته دا خپل مخ پټ کړي او منډه کړي دوړ یو بل نږدې شو دومره کمی گزارې ورکه چې بر سر باندې اورید الله نه کو ناټو پورې وشکاو او به ویری مالا چې دا صدر دې لږ کې کیف رایتا یا کعب انا ابو دجانا کعب څنګه ولیدما زابو دجانایم رسول الله دا تور مال راکړي او مال ویل شي دې حق ورکه دغه حق د دشمنانو په واله ودا مسله چې کله وشوله څومره شهیدان زموږ وشو څومره مردار راغی و زموږ شهیدانو بارے کې دوه قول دي یو قول دا چې مسلمانانو شهیدان اوې کسان دي او بل قول دا چې دا نوی ظاهر دا چې دا اوې دي په دې کې 15 په انصار یو څلوي په کې خزرج والا او څلويش په کې د اوس قبيله و نو یو څلوي جمع څلويش مساوي څو کېږي
15 شپه او 15 کسان به مهاجرون شهیدان شو انصار ډیر شهیدان ورکړه دا شهادت مرشان نصیب کیږي نه تر څو چې په انسان کې کیسه اخلاقی قوي ایمانی او خدمت ماده په انسان کې موجوده وي کوم خلک شعار کیسه اخلاق ولې تاسو ګوري او کوم ملګری چې هغه مجاهدونو خدمتونه کې هغه لړ ځان له رخصتي پنځوارو کې د صفاتونو او د ژوند نرماله د جانب مقابل څومره و نو 15 په تسمنګ انصار او 15 مهاجر او کسان زموږ شهیدان شوي دي جانب مقابل کې دوه قول دي یو قول دا چې دغه 20 کسان وژل شو او دویم قول دا چې ودیر شو ظاهر دا معنی چې دغه ودیر شمړي دي نو دا مسله چې کله وشوه نبی کریم علیه الصلاه والسلام راغی کورلا شپږمه په کدا وشو چې شپه وکړه کور کې خو یې راو ملګرو سره انصار الله محمد صلی الله علیه وسلم پیاره وکړي خدا مری شوی او نه جوړو سخت ضربه خوړلې د الله نبی دشمنان راځي چې حمله ونه کی او مجاهدین به کوڅو کې ګرځیدل چې څوک په مدینه منوره باندې رانیش د الله نبی او سوچ وکي چې په دې سوچ کې خبر ورته راځي چې سبب به جنگ لزو سبب ملګرو لوي وېزما ملګرو چې دا کوم ملګری پروز ما سره شریکان شوی د حق پر جګړه کې او زخمین دي موږ به سبب میدان د جنگ لزو اراده د حمله لرو چې دشمن په مدینه رانیش د رسول الله ملګرو ورته ویل لبیک یا رسول الله د شي ونه ویل چې موږ زخمین یو لکه دمه بوکو به بورو صدقه شهیدی دا خبر معلومه شو یو سړی د شپې تهجد کړي هغه سړی د غیر سړی سره جمله به درش یو سړی مریض کې هغه رقم تکلیف کړي په کار د شغل اتلی جمله درش یو سړی کې مجاهد د وغیرہ څنګه راغله د خو جمله به درش تر څو پر شریع عذر راغله نه ملګرو ورته یا رسول الله منزو عبد الله ابن عباس ورته یا رسول الله مام ځان سره بوزا وینا ته وړو کې جابر بن عبد الله ورته یا رسول الله مام ځان سره بوزا ما فلر خو شهید شوی خو زم سره زم وراثت اسمن سره راشه ملګری را روان کړه حمراء الاسد الاخير رال تقریبا د 10 میل وړاندې د مدینه منوره له انت ابو سفیان او صفوان د ملګری لاړو روحه الاخير رسیدلی و چې هغه د مدینه منوره نشپک 10 میل وړاندې لاړ خپل مابه کې کینه سغوي ویلي ومو خو فتح حاصل نه کړ غلبه هغه په دې شان سره چې نن د مسلمانانو خزیرا وستي نه مو دغه قیدین را وسه خو جنگ مو کې به شهیدان کړه او مونږ کې مرشوه دل ویل شي برابر جنگ په کار دا چې موږ قوي مقابله وکړو د قیدین ځان سره راولي صفوان ورته ویل چې ابو سفیان زم بچا باندې مو وجه بس د ونه سره پوزغونه برابر شوه دې تعبیر نشي او دوباره نو ورزو کوم دغه زنانو باشمن راوسه کوم نه وسونه پرېدا وینه ورزو خو په دې وخت کې یو سړی وګوره رسول الله په دې سوچ باندې الله فیصله وکړه حسینه سبب موږ دشمنان لري چې موږ کورونه کې پراته مسلمان مجاهد سره به 40 غنټې بیداری وکړي به انکم متبعون دا معنا ده چې اے مؤمنانو ګورکلک بیدار شي چې دشمنان درځ بجلی اچوي د شي بلکې چې لکه ما څوک سکی مسلمان وکړي به وکړي دی وخت کې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم معبد ابن معبد الخزاعي ورته ویل یا رسول الله وی ګور ډېر تکلیف تعالی ورشه د ملګری د زخمانو شهیدان مشاء الله تعالی صبر او اجر درکې وې د شي چل وکا الله موږ له صبر راکې وجرونه دی راکې په دشمنانو باندې موږ روب لګو خرڅوا دي ځکه ګورې دي چې رسول الله کار واخصو وې زلاړو معبد ابن معبد شکل د ابو سفیان خو راغی هغه ورته ویل شي یا معبد کیف وجدت محمدا واصحابه محمد او ملګری څنګه اوه قسم په الله به پرو چې کم خلک شریکان شوی زخمین هغه مو سره و او نور خلک میزان سره روان کړه جابر بن عبد الله وغيرها ويتحركوا مش خوځيږي به داخلك د غسینه به دي سره روان دي د مجاهدین قسم په الله کو سره مخامخ شو ټوټه ټوټه بم په دې ځل کې ورو ور پروت ابو سفیان الله دلته وبد عبد القیس راغی ابو سفیان ورته ویلې وی ورشه او په محمد باندې موږ روبو ورځو تعالی به یو بار کجوري موږ درکو چې مکه له بیرش تبلیغاتی جنگ شروع کله دشمن تبلیغاتی جنگ اجاره کړه چې ټنګونه مراوستي او د شي جازونه مراوستي ان شي د شي ګورو ان شي اسه ګوري او د شي اسه سره دی او د شي زندانونه سره دی چې دومره تنگ دی او د شي وال سره دی او دا دی او دا اېدینه باید مؤمن مسلمان سره قطن ونی دی دا خو خامخا په موږ تاسو راځي دین د اسلام کې دا مشکلات دي کټانګي دی او کجاز دی او استخبارات دی او اره مسله ده مؤمن انسان به دې راشي ولاړ لکه د غرغوندي په غر باندې باران کیږي مصیبتونه بادونه ارچ په راځي لیکن خوځيږي نه لکه د کجوري ونه سره به کله کولاړي ودا و په چې کله راغی د رسول الله ملګرو لوي خبر نه وینا وی ابو سفیان د فوج را راوسه چې مړ یو ناشنا فوج دی هغه د شورته وی حسبنا الله ونعم الوکیل وی الله موږ له کافر او د نیک کار ساز دی دی خبره د صحابه د ایمانونو زیات کړه مؤمنان به د شي اوچت ایمان والي دلیل په دې چې ایمان زیاتېږي لکه پرون درس کې ویل شو عبد الله بن عباس فرمایي ابراهيم عليه السلام دا کلمه ویله اوس موږ د ملګرو ویلې
دا شیطان دی چې کله د سړي په دې غړ کې دا وسوسه ورچوي چې لکه دشي فوج راغلي او دشي فوجین دي او دشي جګړه ماران دي او دومره خلک راغلي دي او انش به انش حسابونه دي او دشي تلاشین دي او دشي وال دي دا شیطان دی قران کې الله موږ دا وایي دا یاد ساتي شیطان ګوره سړي له وسوسه کله کله په داس کې واچي دان دی منځو ود نه منځو کله په منځ کې واچوي رکعت دی وکي ود نه کله د کله په طلاق کې واجب چې کله طلاق شو کنه کله د الله په ذات کې واجب چې الله به یو ک بني محمد به یو ک بني عليه السلام حدیث مسلم کې راځي دا وسوسه ان شاء الله ولګي دي ځکه صریح الایمان دا کار ایمان دی خفقيږي نه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله لیکلي بدایع التفسیر کې پنځم جلد 355 نمبر صفحه ویش په قسمه غړ وسوسه دي اول وسوسه د کوپر د سله د کوپر وسوسه چې بدی کار ونی شي بیره کبیره ګناه چې بدی باندې کار ونی شي بیره صغیره ګناه چې بدی باندې ونی شي به په مبذول شي کې بدعت کې راګیر چې بدی ونی شي به په مباح شي کې راګیر کې به انسان په دې فضولی شي کې راګیر کې شپږم دا خو علاج دا لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله امنت بالله اعوذ بالله ولو چپ طرف له درې کړه لاړې تو کولا د سوره حدید ابتدایي آیتونه ویل ابلیس په دروش طریقو باندې په موږ تاسو تعرض کوي څو طریقو باندې ځان سره اجمالی ساتي یو طریقه دا و چې لکه دشمنان ګور در باندې رااله او دا الله وی تیریږي امام اوله طریقه دا چې الامر بالسوء سړي له په بده باندې امر کوي دا بدی ډېر خشه دي اوله طریقه دا ده دویمه طریقه د ابلیس دا چې په موږ تاسو باندې راځي بل استحواذ د الله د ذکر نه من غافل کی الله پیدا کړی بندګۍ لایو زموږ دماغي صبري معمولی شي نه کې ور باندې دریمه طریقه د ابلیس د النزغه ته دعوت کوي د ابلیس تعالی راشي چې ګور داخل تعالی کنزل کې ودا کې پرې مړه ته څه کوي ته دې خیر خوای دوسه مقابله کوي نه څلورمه طریقه تخفیف بالفقر ولکه د امان ملک وګوره فقیر بشي غریب بشي ودا بلال صاحب ویل لا تخشى من ذل العرش اقلالا اے بلال خرچه کوا دا کجوري خرج کړه رب العالمین په مې رېګا او پنځمه طریقه دا ده چې د دشمن د اصلهونه موږ تاسو ری چې د شي اصلي دی او دا سلف صالحینو به دا خبره کوله د دشمن د اصله توصیف ګوره بالکل په کار نه دی نه به سړی ته مرعوب شي اسهارو کې غیر ساده چراوړي د مقابله ده یا به ګټو یا به بیلو زموږ په دواړو کې خیر دی شپږمه طریقه دا ده الامانی الکاذبه ابلیس تعالی راشي تعالی دا خبره وکي چې مړه جنت نشته محمد نشته د قبر مزید نشته چې دروغ اومه طریقه الاستحواذ حق دای ولاړی ابلیس ورته راشي چې ګوره دا کذا واخلو دا منصب والا دا فرید دي مسلې ده وړي خبره مراني ولې دي چې لکه مسواک والو کې دومره خبره ده او دا پنسیو چته وې دي کې دا خبره ده او تحیت المسجد او تحیت الوضو دي او پلانې دي د ابلیس چې سړي باندې عمله کوي او اتمه طریقه الاحاب بالمجادله کله بس په مقابل کې کمزوري مليان ودري پلانې به چیلنج درکې او دا بو کې او دا ایدونه یې په کار نه نهمه مسله دا تحریم ما احل الله یو شی به تعالی الله حلال کړی دا به در باندې حرام کړي یو شی به الله حرام کړی دا به ته حلال او لسمه طریقه غرس نو مېدی سړي پیدا کول لکه په بدر کې ورغله مړه دا جګړه ګرانه ده دغه په طرف باندې خور د تاسو په طرف باندې شګيري او بکم دي او دا یو لسمه طریقه علماء دا ذکر کړي الاستفزاز کله سړي له بدی باندې راشي ټنګ ټکور لیکي نه غانې بجانې ځواني د هوټل لاله شو پروګرامونه دی او دا دی او هغه دولسمه طریقه بالمشارکه تاسو په دې مال کې د ابلیس سره شریک څوک شریک رب العالمین سره په دې بچی کې مال کې شرکت دا منه د الله لپاره لګي لیکن مخلوق لپاره مو لګاوه دغه خوشحالي لپاره اې دی وجنه خپل دروازه فرمایي چې یو سړی یو سروي راولو په دربار کې د الله د دربارونو حلال کې اگر کله الله نوم په والدا شی مردار دی کزه په طلاق او سړی مرتج دی ویل شي مشارکه عبد النبی نمونه وغیرہ دا په زمانه کې خودله د لسمه طریقه علماء دا ذکر کړي تفکیک الاسره خاندانی اختلافات پیدا کول ورور د ورور سره جنگول مرګري سره جنگول دار ابلیس کار دی دینه به سړی بیداری سوال لسمه طریقه چې بالغضب انسان غصه کی چې غصه شي به سړي ډیر ناکاره کارونه کوي انسان د ابلیس شي اړې لکه بالا رسول الله فرمایي چې کم سړی غصه شو دا غصه وزغمله په ورځ قیامت الله د حروف منځ کې ودري چې کم یو عقل خدای الله لپاره غصه د ګور سنت طریقه ده چې د الله حکم به وجه کې ورانی او پنځمه طریقه علماء دا خبره ذکر کړي ده الانحماق فی المزاح په دې غب شپ کې ډیر ورته نه کېدله غب شپ کول د رسول الله په ټولو کې تقریبا 22 مزاح نقل لې خو هغه څنګه مزاح نقل لې وړي زنانه باندې تیرې دو ورته ویلې وړي څه کوي بندګي وړي زنانه خو جنت نه نشیتلې هغه په جړا شو پرې صفت د وړي ته بنځي یو وړي کې واشم هغه مرغې ساتلې هغه چې شو هغه مړه شو زلیدین یو صحابي ته आवाज ورکې
یو ملګری ورته یا رسول الله مال وکړه چې پیلاړ شي ودو کې بچي به درکم وېزه ته نو غواړم ته مال دو کې بچي راکې ولې دو کې بچي نه دي وېسه وخاندل دا خو شبي رسول الله ودا جایز و شپاړسم علماء دا خبره ذکر کړي بن نجوا ستا په مقابل کې به د حجرو کې میټنګونه کېږي دفترونه کې چې لکه دا درس بندو دا مدرسه بندو دا دعا دل تراغلي دی دا پلانونو تربیه کړی دی دا لا شیخ خلاص څه کوي هغه به کوي ابلیس ګوره بدی وانړي ولا سمه طریقه بزن سو په بدګمانه باندې پله بری بدګمانه کی ها حرام بشرو کې چې دی وخت پورې الله ساتنه اوس مې وساتي کنه اخلاقانه کې نر بچي شروع کا اتلسمه طریقه دا بالغیبت غیبت کې بری راواش غیبت دی ویل چې مسلمان صفت یاد اول چې کله غور باندې خپکیږي او چې درسو پورې دې شړې نه بکنه ونه غواړي ګور الله دې نه بچي اغله عمر قران دی یو چا د حجاج بن یوسف بدی بیان کړو چې چرته هغه موجوده تا خبره کوله شو نه وې د قدر رسول الله په وخت کې غیبت نو نسمه طریقه دا منه فردي عیبونه پسې به ولګيږي پلاني کې دا کار دی پلاني کې دا کار دی پلاني کې دا کار دی خپل بدر نه دیاد او باسي ترمذی کې روایت ته رسول الله فرمایي چې شړې فردي عیبونه پسې ولګيږي په دې وخت کې دا چې هغه خلکو لاره سپړي نو پورز دا به خپل کور کې نه سي الله به سړې و شرمي دې به دا مقصد نه چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر مکه او معنا د بیزتی پنه او شلمه طریقه علماء دا ذکر کړي ابلیس په دې طریقه راځي یو سړي خپل عمل خیسته کې لکه فرعون له عمل خیسته کړو یو وشتم دامنه تزیین شیطان الاکبر یو قوم له بدعت خیسته کی بس ودا کا عمل دې منګي کوو اگر که په قران کې نشته سنت کې نشته او دویشتمه طریقه په وسوسه باندې درېشتمه طریقه دا من ضعف الاضعف الايمان استایو ملګری غلط کار کوي کته منه کې لکه زمره انډوري خراب نشي نو ایسه په دې وخت کې ویغه ورنه خاموش پاتې شي نو دلته ورته ویل دي فوج تاسو له ګوره جمهوریت کړي دا او ګیرې مودام کوي او دام کوي وی ویلې حسبنا الله ونعم الوکیل الله موږ له کافره دې ابلیس به سره په سمانه بچي اخري خبره په اذان باندې بچيږي یو په قران باندې بچيږي دوا سوره بقره باندې بچيږي درې ایت کرسی باندې بچيږي سلوره د سوره بقره په ورسنی آیتونه باندې سره بچيږي پنځه زید خوراکون نزان ساتل شپګه زید خوبون نزان ساتل هما او د ډیر مالدارانو سره ډیر ناس نه کول اتمه او د سی ګرځیدل نه هما خاص کړه د ورسنی درې سورته ویل لسما لا اله الا الله ویل ولسما سوره حدید اولنی آیتونه ویل دولسما امنت بالله ویل در لسما لا حول ولا قوه الا بالله ویل سور لسما اعوذ بالله ویل چې طرف لاړ ته کول درې کړ پنځ لسما رب العالمین کلک پیژندل شپاړه سما الله باندې قوي ایمان لرل ولسما د الله په کارونو باندې رضا ات لسما امر بالمعروف ونهي عن المنکر کول لنسما رب العالمین د انعامات او شکریا کول شلما رشته ویلی وشتما عمل د الله لپاره کول وشتما ګناه پر خودل در وشتما قران کریم کې تدبر چلی رشتما او نیکه ملګری ځان انتخابول پنځه وشتما رب العالمین دې موږ تاسو د ابلیس نه وساتي او د محمد رسول الله ته به درې الله را نصیب کړي او د اسلام غازیان چې دنیا په کوم کونج کې الله رب العزت بالا اوچت کړي او د اسلام دشمنان رب العالمین ذلیل او رسوا کړي پرونه هغه د کش بار کې سوال شوی باج ملګرو باغ باندې پوښیو نو مطلب موږ پنځه ملګری زر روپیا چې په مېش کې یو ملګری پچوزي به دا خارج شي هغه څلور پاتې به قران داجم کې هغه کې به یو بل وزي به درې پاتې شي به قران داجم معنا د ارمل غریب کې سهم کې په دې مسله خو دا جایز عمل دی په دې کې څه مانعات نشته اوس پوښي په خبره باندې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمت